ډیر زیات وکړولې خو ستا حاجت نه پوره کیږي راشه نن ځان له د جمعې په شپه باندې د سورې کوثر وظیفه صرف 313 مرتبه ځان له وکړه چې په کومه طریقه درته وظیفه وښایم په هغه طریقې سره وظیفه ځان له وکړه د دنیا په مخ چې د کوم د ټولو نه لوی حاجت دی او کوم حاجت دې نه پوره کیږي الله رب العزت په دې حاجت ته داسې اسباب جوړ کړي داسې ذریعه به درله جوړه کړي چې ستا کوم حاجت نه پوره کیږي کوم مشکل دې نه ختمیږي کومه پریشاني دې نه ختمیږي زما عزتمندو الله رب العزت په د حاجت ته داسې اړخ نه پوره کړي چې ستا په سوچ او تصور کې نه وي زما عزتمندو هغه وروڼه هغه خویندې هغه میندې چې هغوی وایي چې کلونه تیر شو خو زموږ حاجت پوره نه شو کلونه تیر شو خو زموږ مشکل ختم نه شو زموږ پریشانیانې ختمې نه شولې هغه وروڼو ته هغه خویندو ته هغه میندو ته زما نن دا درخواست دی چې راشئ نن ځان له د جمعې په شپه باندې د سورې کوثر وظیفه صرف 313 مرتبه یعنې 314 کرته د وظیفه ځان له وکړه د هغې حاجت دپاره چې د کوم حاجت د لاسه ستا خوبونه بې ارامه شوي دي د کوم حاجت د لاسه تاله د چا سره ناسته پاسته خوند نه درکوي د کوم حاجت د لاسه ستا په کور کې پریشانی کور کې جنګ جګړې زما عزتمندو نن راشه د خپل حاجت ځان له د روژې زبرګه میاشت د رمضان المبارک په میاشت کې د جمعې مبارکه شپه او د سورې کوثر وظیفه زما عزتمندو سحر چې راپاسي الله رب العزت په دې حاجت ته داسې ذریعه جوړه کړي داسې اسباب به درته جوړ کړي زما عزتمندو د حاجت په دې داسې اړخ نه الله رب العزت پوره کړي چې ته به په یو بل کار کې مصروف وې تا نه به خپل حاجت خیر په تیر وي او ته به په تا باندې به داسې یو زیری وشي چې ستا پلانکې حاجت پوره شو زما عزتمندو دا دومره طاقتوره دومره مجربه دومره طاقتوره وظیفه ده زما عزتمندو چې یو انسان ځان له د څه قسم حاجت دپاره وکړي زما عزتمندو په یو څو ورځو کې د دغه انسان دا حاجت الله رب العزت د دې وظیفې برکت سره پوره کوي زما عزتمندو زمونږ ډېر وروڼه ډېرې خویندې ډېرې میندې دا سوال کوي چې زمونږ وظایف نه قبلیږي زمونږ حاجتونه نه پوره کېږي زمونږ مشکلات نه ختمیږي زما عزتمندو د هغې مین وجه دا ده چې کلم یو وظیفه تاسو ځان له کوئ نو کوشش وکړئ چې دا وظیفه تاسو په اوداسه کې وکړئ دا وظیفه تاسو په خاموشۍ سره وکړئ دا وظیفه تاسو په یقین سره وکړئ زما عزتمندو چې کلم ته ځان له د سورې کوثر وظیفه کې دا زما عزتمندو د یوې ورځ وظیفه ده او چې کلم دا وظیفه ته ځان لیکې نو چې د کم حاجت لپاره دا وظیفه ته ځان لیکې لومبیا به اودس چاردام ښکلي په صحیح طریقې سره وکړي بیا به زما عزتمند د هغې نه پس به ته راشي په خپل ځای باندې به کښېني یا به زما عزتمندو د هغې نه مخکې به د خپل حاجت دپاره ځان له یو 2 رکعته صلات توبه مونځ وکړه ځکه چې انسان کمزوره دی د انسان خطاکار دی د انسان نه ګناهونه کېږي واړن پې کېږي غټن پې کېږي د سترګو نه د خپو نه د لاسونو نه چې کله ته په خپلو ګناهونو باندې توبه استغفار شولې توبه دې ویستله تا په خپل وجود کې پاکوالی راوستو تا په خپل بدن کې پاکوالی راوستو زما عزتمندو بس ته وظیفې دپاره تیار شوې ته داسې شوې لکه چې یو ماشوم د مور نه پیدا شي او د اډو ګناه کړې نه وي ته داسې شولې بس زما عزتمندو د هغې نه پس چې د وظیفه ځان له شروع کې کو سورې کوثر درته په یاد وي ډېره ښه ده او که په یاد درته نه وي یاد زما عزتمندو ډېر وروڼه ډېرې خویندې داسې وي چې هغوی ته په یادو نه یاد نو قرآن مجید به راوالي په اخرو لس سورتونو کې زما عزتمندو سورې کوثر ډېر ورکوټی سورت دی د بسم الله سره به دا سورت شروع کی او چې د کوم حاجت د پرده وظیفه ځان لکه حق حاجت ته مخې ته اترې زما عزتمندو کو په جیب کې دی موبایل وي موبایل به مکمل بند کی یا به موبایل سایلنت کی او چې په خوا کې د څومره خلک ناست دي هغوی ته به دا ووایه چې لا روره لا خورې زما سره د وظیفې دوران کې هېڅ قسم خبرې اترې ونه کړي زما عزتمندو د دنیا سوچونه د دنیا فکرونه د دنیا غمونه د دنیا ټینشنونه دا به د ذهن نه لرې کړي او بله مین خبره دا چې زړه به ټول مسلمانانو ته صفا کړي زړه نه به حسد بغض
کینه دا به زړه نه وباسي او دا وظیفه به شروع کی چې کوم حاجت دی که د اولاد لپاره دی که د نارینه اولاد لپاره دی که دا شانتي یو ورور وایي چې زما د رشتې لپاره و دا وظیفه کوم د رشتې لپاره کولی شي دا شانتي د کاروبار لپاره رزق کې برکت اچولو لپاره یو ورور دا و چې زه سعودي عرب کې یم او زما یاره زما درې کاله وشو او یو ورځ مې کاري په دویمه ورځ مې کار نه د یو ورځ مې چې دوه هفته کار وکړم بیا مې دوه هفتې کار نه دا سیرونه زما عزتمندو د دنیا په مخ کې کوم د ټولو نه لوی حاجت دی او کوم حاجت دی نه پوره کېږي راشه د سورې کوثر وظیفه صرف 314 کرته یعنی 313 مرتبه دا وظیفه ځان له وکړه زما عزتمندو زندگی به دې بدله شي په زندګۍ کې به دې خوشحالي راشي زړه به دې خوشحاله شي په بچو کې به دې برکت راشي په رزق کې به دې برکت راشي کور به دې خوشحالي زما عزتمندو هر یو حاجت به الله رب العزت داسې پوره کړي چې ستا په سوچ او تصور کې نه زما عزتمندو د سورې کوثر وظیفه ډیره زیاته طاقتوره ده ډیره زیاته مجربه ده ډیره زیاته اسانه او اثر لرونکې وظیفه ده نو زما عزتمندو د وظیفه په ځان له شروع کې لومبیا 3 کرته درود ابراهیم وایا بیا په میانس کې 314 کرته سورې کوثر وایا بسم الله سره بیا د هغې نه پس 3 کرته اخره کې درود ابراهیم بیا وایا بیا زما عزتمندو دا شانتي کوستا د حاجت ډیر زیات لوی دی او د حاجت کې نه پوره کیږي نو ځان سره په خوا کې یو ګلاس اوبه کېږده او په هغې باندې شوب کا او هغه اوبه په خپله هم وڅښه د روژه ماتي کې یا وڅښه یا د روژه ماتي نه پس یې وڅښه او بیا هغه کې چې کومې اوبه پاتې شي یا د کور په دیوالونو باندې واړوه او بیا د خپل حاجت دپاره ځان له یو دعا وغواړه دعا په دې طریقه وغواړه زما عزتمندو لکه یو ماشوم چې مور ته جاړي او په ژړا کې د مور نه هغه څیز غواړي چې ماله دا څیز راکړه یا ماله دا راکړه نو دغه شان د زما عزتمندو وجاړه په دې خپل حاجت باره کې وجاړه خپل رب سره رابطه شروع کړه او زما عزتمندو دا شانتي 15 وخته مونځ سره کوه او د خپل حاجت دپاره دعاګانې ځان له غواړه نو زما عزتمندو د وظیفه په خپله هم ځان له وکړئ او نور مسلمانانو ته زما عزتمندو ثواب په نیت سره مخکې ورسوئ چې د هغوی هم څه حاجتونه مشکلات پریشانۍ چې الله رب العزت د هغې خلکو حاجتونه پوره کړي نو زما عزتمندو د وظیفه په خپله هم ځان له وکړئ او نور مسلمانانو ته د ثواب په نیت سره مخکې ورسوئ